د طالبانو له بیا واکمنېدو 4 میاشتې ووتې. د طالبانو کړنې څنګه ارزوئ؟ دا د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې له لسګونو میلیونه نجونو او ښځو څخه د هغوی حقونه اخیستل شوي دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغسې شرایطو سره څنګه مخ ته ولاړې سي. د بشري حقونو د څار سازمان څه وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا 100 پخواني افغان سرتیري یا وژل شوي یا تریتم شوي یا هم صحرایي محاکمه شوي. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟ زه باید وایم چې دا وژنې د افغانستان په 14 ولایتونو کې یوازې د 4 ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بیلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته سوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي. د دغسې راپورونو خپرول فکر کوي په طالبانو کافي فشار راوړي هغه کارونه چې کوي باندې کړي که څنګه؟ نه پوهېږم چې دا به کافي فشار راوړي که نه، خو تل مهمه ده چې پوه سو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلې کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسألو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو. د ښځو او نجونو په اړه د افغان نجونو ګڼ ښوونځي تړلي دي. طالبانو له اولې ورځې ژمنه کړې وه چې دغه ښوونځي به بیرته پرانیزي او د دې مسلې لپاره یو حل لار پیدا کوي. نو څنګه په دوی باندې باور کولی شو؟ موږ پر دوی باندې په ټوله کې باور نسو کولی. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست نو فکر کوئ چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا کړي، مګر که افغانستان سره بلد واوسئ په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونو کې ور د مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي، نو دا واضحا یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دی چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته ښوونځیو ته پرېښودل سي. خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخ ته ولاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي، ځکه افغانستان په تیرو 20 کلونو کې ډیر بدل شوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي. نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه د مسألو سره مخ ته ولاړ سي، څومره مسایلو په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي. خو نجونو د ښوونځیو ډیر وخت له لاسه ورکړی دی. ځینې نجونې به حتی که ښوونځي پرانیستل سي هم په دې ونه توانیږي چې بیرته ښوونځیو ته ستنې سي، ځکه ځینې به یې واده سوي وي. د ځینو پلرونه به له بد اقتصادي حالت اغیزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعا یو ناورین دی. نړیواله ټولنه امریکا په سر کې دلته 20 کاله تیر کړل، خو دوی ووتل او دفتن هر څه په ټپه ودرېدل. د افغانانو په وړاندې په دغه شرایطو کې د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت څه دی؟ زه فکر کوم نړیواله ټولنه د افغانانو پر وړاندې یو لوی اخلاقي مسؤلیت لري او زه فکر کوم چې دې مسؤلیت کې تر ډیره پاته راغلي دي. پوهیږئ چې دا اقتصادي او بشري ناورین د کوم غیر متوقع طبیعي پیښې په خاطر نه دی، بلکې ګڼو دغو هیوادونو په تیر امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان اقتصاد له فعالیت اچولی دی او ځکه هم خلک له لوږې سره مخامخ دي. دا داسې یوه فاجعه نه ده چې په خپله رامنځته سوې ده، بلکې دا ناورین نړیوالې ټولنې رامنځته کړی دی او په سر کې یې امریکا ده چې افغانستان ته یې داسې اقتصاد برابر کړی و چې تر ډیره پر مرستو ولاړ و او بیا په یوه شپه دغه مرستې بندې سوې. طالبان وایي وضعیت هغسې هم بد نه دی چې نړیواله ټولنه یا خیریه بنسټونه یا بشري فعالان یې راپوروي. آیا همدغسې ده؟
ښکاري چې طالبان د خپل خلکو د کړېدو ډیر زغم لري. ځینې دا خبرې کوي چې دوی څنګه 20 کاله په غرونو کې له کافي خوراک او څښاک او ګرمو ځایونو پرته جګړه وکړه. نو آیا دوی دا فکر کوي چې نور کسان هم باید همداسې وکړيږي؟ او آیا دوی په غم کې نه دي چې خلک په تیره ماشومان د سړو او لوږې له لاسه مري؟ نو زه فکر کوم چې دا ډله د هغو سختیو په اړه چې پر افغانانو تیریږي د معلوماتو ښه منبع نه ده. source of information about the hardships that Afghan people are experiencing. So with Taliban keep denying دې ته په پام چې طالبان د بشري حقوقو سخت سرغړونې تل ردوي او لبلې خوا خلک له دغه سرغړونو او لوږې نه ځوريږي، نو افغانستان کې د راتلونکي لار څه ده؟ What is the way ahead in Afghanistan? Well, the way ahead has to be, first of all, to do everything. د مختتک لاره باید لومړی دا وي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په واس پوراوي وسی. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د ناورین د درېدو د یو بیړني اقدام په توګه بشري مرستې ورسوي. خو دا کافي نه دي او ستونزې نسی هوارولای. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سي او سمدستي کار وسی او نور موجوده امکانات باید وکارول سي چې طالبانو باندې د بشري حقوقو په خاطر فشار راوړي. او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقوقو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي وربه نه کړل سي. will prevent the Taliban from having the legitimacy that they seem to want. د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار ملري زوروي فکر کوي دغه سي اوامرو تطبیق تضمین شته؟ Decrees will be implemented. Well, I mean, one decree that the Taliban have just issued, of course, کوم فرمان چې څو ورځې مخکې طالبانو د شذو په اړه ورکړ پکې ځینې مهم مسایل شته، خو په حقیقت کې دوی په خپل ټولي هغه لارې تړلې چې د دوه حقونو پوښتنه ورڅخه کیږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کیږي، مثلا یو څوک په زور واده کیږي چاته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اگست په 14 یا تر هغه مخکې خو به د شذو وزارت تللی یا به امن خونو ته ورتلی، خو اوس به چیرته ځي؟ دا ټول لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې د حقونه ورکوي او تګلاره هم ستا چې دا خوندي سي ډیره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه شذو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د شذو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې ښځې څنګه ودیدای سي. دا ښکاروي چې طالبان شذو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپل خوښه ژوند او فعالیت وکړي. له دغو ټولو سره آیا موږ د طالبانو نویمو کلونو واکمنۍ ته ورګرځو یا د راتلونکي لپاره د هیلهمندۍ څه شته؟ طالبان دقیقاً هغه څه نه دي چې په 2000 لومړي کال کې وو، خو ډیر توپیر هم نه سره لري. مسأله د متوسطه ښوونځیو په تړاو لومړی دوی ټول دا ډول ښوونځي تړلي وو، خو بیا یې د خلکو د فشار په خاطر په تدریجي ډول ځینو ځایونو کې پرانستل. دا د دې حقیقت نتیجه ده چې افغانستان په تیرو 20 کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی، پر تعلیم او جنسیتي مساواتو باور شوی دی. زه فکر کوم افغان میرمنې او نجونې او د هغوی کورنۍ ډیر زیات انتخابونه نه لري او یوازې دا چې له طالبانو سره جوړ راسي او په دې هیله دي چې ځینې بدلونونه راسي. خو دا ډیرې تورې ورځې دي او که طالبان د 2000 لومړي کال په څیر نه دي، خو بدبختانه د شذو د حقونو په اړه د دوی کرکه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. Hatred of women's rights is still intact, unfortunately.